15 هغه لوبغاړي چې په 2019 کې د نورو لیګونو په پرتله په IPL کې ډېرې پیسې ګټلې دي. کوم افغان لوبغاړي پکې شامل دي دغه ویډیو کې را سره هر څه وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د هند غوره لیګ چې د نړۍ یو له سترو لیګونو څخه دی او پکې د نړۍ له هر ګوټ څخه لوبغاړي غوره کیږي او همداشان د نورو لیګونو په پرتله یې پانګونه هم لوړه ده او په یاد لیګ کې هر لوبغاړي د نورو لیګونو په پرتله په IPL یا انډین پرایمر لیګ کې زیات عاید ترلاسه کوي. د کرکټ مشهوري ویبپاڼې کریک ټریکر راپور ورکړی دی چې پکې 15 لوبغاړي څرګند کړي دي چې له هند غوره لیګ څخه په 2019 کال کې زیات عاید ترلاسه کړي دي. لومړی د ویسټ انډیز کرکټ مینه لوبډنې افسانوي آلراونډر اینډرو رسل چې په 2019 کال کې یو شمېر لیګونو کې لوبېدلی دی لکه پاکستان سوپر لیګ کې د ملتان سلطانز لوبډلې لپاره، کاناډا شلوریز لیګ کې د وانکور نایټس لوبډلې لپاره او همدغه راز یو څو سیالۍ کارابین پریمیر لیګ کې ترسره کړي چې د دې ټولو لیګونو په پرتله هغه له IPL لیګ څخه زیات عاید ترلاسه کړی دی. هغه د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې له لورې په 7 کروړه ساتل شوی و. دویم هم کریس لین دی چې د IPL سیالیو څخه په 2019 میلادي کال کې د نورو لیګونو په پرتله زیات عاید ترلاسه کړی. کریس لین په بیگ باش لیګ لوبو کې د برزبن هټ لوبډلې سره د 15 کلونو لپاره د $1 ملیون تړون لاسلیک کړ. په ورته وخت کې هغه د دې کال په پیل کې د ګلوبل شلوریز یا کارابین پرایمر لیګ ترسره کړ. هغه په IPL کې د کلکتې نایټ رایډرز لپاره لوبه ترسره کوله. هغه د 2013 او 2019 کلونو په جریان کې د IPL څخه 9.6 کروړه ترلاسه کړي دي. دریم هم ویسټ انډیزي پیاوړی لوبغاړی کیرون پولارډ دی چې د نورو لیګونو په پرتله زیاتې پیسې له IPL لیګ څخه په 2019 کال کې ترلاسه کړي دي. په پیل کې هغه د بنگلاديش غوره لیګ یعنی BPL او د پاکستان سوپر لیګ یعنی PSL کې لوبېدلی. په منځ کې بیا هند غوره لیګ کې ولوبېد او بیا یې په کاناډا شلوریز لیګ کې هم ولوبېد. که څه هم دغه افسانوي لوبغاړی په پاکستان سوپر لیګ پلاټینم کټګوري کې دی چې نږدې 1.15 کروړ عاید ترلاسه کړ خو بیا هم هغه له IPL څخه زیات عاید ترلاسه کړ نسبتا نورو لیګونو ته. څلورم هم AB ډیویلرز دی. ډیویلرز په می میاشت کې نړۍ حیرانه کړه کله چې هغه له نړیوال کرکټ څخه تقاعد اعلان وکړ خو نوموړي به د نړۍ په نورو لیګونو کې برخه واخلي. په هر حال دغه پیاوړی لوبغاړی په یو شمېر لیګونو کې ولوبېد. هغه تیر کال په سویلي افریقا کې MSL لیګ کې ولوبېد چې په بنگلاديش تجارتي لیګ یعنی BPL کې هم ولوبېد او همدغه راز په پاکستان سوپر لیګ یعنی PSL کې هم ولوبېد. مګر هغه په نیمه کچه هم ګټه ترلاسه نه کړه څومره چې IPL لوبو کې ترلاسه کړې. نوموړی د RCB لوبډلې یو کلیدي لوبغاړی دی نو له همدې کبله تیر کال په 11 کروړه د رویال چیلنجرز لوبډلې له ځانه سره وساته. که د ډیویلرز د BPL او PSL عایدات یو ځای کړو نو نږدې 400,000 او یا هم 450,000 عاید ولري چې 3.2 یا 3 کروړه شاوخوا دي. پنځم راځو هم افغان ګوګلی ماستر افسانوي سپینر توپ اچوونکی راشد خان کوم چې په زیاتو لیګونو کې لوبېدلی او خورا ښه کارکردګي یې ترسره کړې ده. د راشد خان نوم په هغه 15 لوبغاړو لیست کې راغلی چې په 2019 کې د نورو لیګونو په پرتله په IPL کې ډېرې پیسې ګټلې دي. د کریک ټریکر ویبپاڼې راپور له مخې راشد خان یو له هغه لوبغاړو دی چې په لیګونو کې یو منظم لوبغاړی دی. هغه سږ کال په پیل کې د استرالیا دوبۍ په جریان کې د بیگ باش لیګ یعنی BBL لوبې ترسره کړې او بیا راشد خان په انګلند کې د نړیوال جام د مخه د سنرایزر حیدرآباد یعنی SRH لپاره د IPL سیالۍ ترسره وکړه. په هر حال د ټولو شلوریزو لیګونو عایدات د هغه د IPL عاید سره سمون نه خوري. افغان سوپر سټار 9 کروړ عاید له IPL څخه ترلاسه کړي دي چې د نورو لیګونو په پرتله دلته زیات عاید ترلاسه کړي دي. نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره ولیدله. که ویډیو مو خوښ شوي لاندې په کمنټ کې راسره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.